السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته شته چې د شپې د پیشو ولې کور ته ډېر ځای راځي؟ ځکه که تاسو د دې دوو رازونو نه خبر شئ تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. که تاسو هم غواړئ چې زمونږ رزق زیات شي او زمونږ چوله هر ټیم بله وي، نو د دې دوو رازونو نه ځان خبر کړئ. او یا دا خبره خلک کوي چې دا سنت دی که نه د پیشو ساتل. ملګرو نو دا خبره خو د حدیثو نه نه ثابت، او محمد صلی الله علیه وسلم پیشو ساتل نه دی خو بلکې د پیشوګانو سره ځین خلک دا سوال کوي چې آیا پیشو ساتل دا سنت دی که نه دی؟ دا سنت نه دی، خو بلکې د پیشو سره شفقت کول، پیشو له روټۍ ورکول، پیشو باندې خوراک کول، د پیشو سره محبت کول دا ضرور د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کور ته به پیشوګان راتل، هغه به ورسره مینه کول، هغه به له روټۍ او هر څیز به ورله ورکاوه، خوراک هر څه به ورله ورکول. ملګرو یو ورځې حضرت عایشه رضی الله عنها کور په مونځ باندې ولاړه وه چې یوه زنانه راله او هغې له روټۍ راوړه. د هغه نه هغې ورته اشاره وکړه چې دغلته کښېږده، او هغې روټۍ دغلته کېښودی چې او بیا په هغه ټیم کې پیشو راغی او پیشو تې څه لږه تې وخوړه او بیا ایسته که پیشو تې لاړو. چې کله هغې سلام وګرځاو نو د هغه نه پس هم هغه راله او هغه روټۍ وخوړله. دې نه دا مطلب شو چې پیشو کور ته تلل راتل صحیح دی او پیشو پاک دی. او یو بل حضرت قداد رضی الله تعالی عنه هغه یو ځلې اودس کولو چې د هغه نه مخکې پیشو راغی او هغه په کوم بو اودس کولو نو اخ اوبه یې څه کړې، د هغه نه یې وڅښلې او د هغې ورېره ولاړه وه چې هغې ولیده. هغه هم حیرانه شوله او هغې په هغه باندې اودس وکړو بیرته. یو ورځ حضرت بابا فرید ویلي وو که نه ته هم پیشو ستاسو کور ته راځي نو پیشو چې دی نو هغه له خوراک ورکوئ، په هغه نیت یې ورله ورکوئ چې دا ماته دعا وکړي. که چېرته ستاسو کور ته پیشو راشي او خوراک ورله ورکوئ، که هر څیز ورله ورکوئ نو د هغې لاول درود شریف ووایئ، یا الله او یا رزاق دا 11 پیرې ووایئ، بیا درود شریف ووایئ او بیا ایسته کې روټۍ ورله ورکوئ. نو چېرته به هم ستاسو رزق کم نه شي، په هر ټیم کې به ستاسو چوله بله وي، هر ټیم به ستاسو رزق زیات وي، کور ته به پیسې را روانې وي، هر څیز به ستاسو زیات وي. او که چېرته یو د اوس پیشو وي په محله کې پیشو وي او هغه ډېر زیات تنګول کوي، ستاسو چېرته چرګې وي او چرګوړې وي هغه خوري نو هغه ډېر تنګول کوي، نو هغه بیا تاسو وژلی شئ. خو د هغه خپل شرطونه دي، د هغه نه ځان خبر کوئ لاول. ګورئ اوله خبره دا ده چې تاسو چېرته هم هغه به خپه به ورله نه ماتوئ، هغه به د چرګوړي په شان حلالوئ نه، خو بلکې داسې کار به ورسره کوئ چې چېرته لرې به یې وړئ او لرې به یې پرېږدئ. ملګرو نو دا دي که چېرته هم تاسو غواړئ چې پیشو شپې ولې راځي نو د اصل مقصد دا دی چې دا د رزق زیاتېږي او الله رب العزت پیغمبر علیه السلام هم دا پیشو کور ته به ته راته او هغې به ورله خوراک ورکوئ او چېرته هم پیشو مه وژئ.